أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة 140 نمبر آیت. د دې آیات کریمه څخه شروع بیا تر 140 آیت ته پورې، یعنی 140 آیت پکښې داخل، یا په بل عبارت په دغه 5 آیاتو کې رب عز وجل څو خبرې فرمایي. اوله د خبرو خلاصه وایي چې ابراهیمی ملت یا ابراهیمی دین د تیر څخه چې څوک مخ اړي هغه به یوازې بې عقل او احمق انسان وي. احمق او بې عقل انسان هغه بولي چې هره فیصله کوي په هغه کې د ځان ګټه هم تاوان هم او د نورو تاوان هم وي. داسې فیصله چې د ځان په تاوان وي، په دنیا کې هم په آخرت کې هم. داسې فیصلې چې څوک د ځان په اړه کوي چې ته بې عقل وایي. او د ابراهیمي دین یا د ابراهیمي ملت څخه یوازې او یوازې احمق او بې عقل انسان اعراض کوي او مخ ځینې اړوي. یوه خبره دا کوي. دوهمه خبره دا، الله جل جلاله فرمایي چې ابراهیمي ملت څخه ځکه بې عقلان مخ اړوي، ځکه د ابراهیمي ملت څخه مخ اړوونکي خلک بې عقلان دي چې ابراهیم علیه السلام داسې یو څوک و چې الله جل جلاله په دنیا کې تر ټولو انسانانو غوره انسان پیدا کړی و، او په آخرت کې به هم نیک انسان دی. په دنیا کې به هم سرلوړی دی، په دنیا کې سرلوړی دی، او په آخرت کې به هم د سرلوړو خلکو څخه یو داسې پیغمبر چې د هغه الله تایید کوي، داسې پیغمبر چې په دنیا کې الله عز وجل سرلوړی بولي، په آخرت کې سرلوړی بولي، او د هغه دین بهترین دین بولي. د داسې دین څخه وتل رښتیا هم بې عقل انسان خوښوي. پوه انسان د داسې دین څخه وتل نه خوښوي. دا دوهمه خبره. درېیمه خبره دا کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یهودیان، نصرانیان، مشرکان درو واړو دا دعوه کول چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولادی. مشرکانو خو ټول ویل چې موږ ټول عرب د اسماعیل علیه السلام اولاده یو. د اسماعیل علیه السلام اولاده د کعبې شریفې متولیان و، نسل پر نسل همدادې اوس هم موږ د کعبې شریفې متولیان یو. موږ د اسماعیل علیه السلام اولاده یو. اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام همدا کعبه ودانه کړې ده او موږ ځای ناست یو. یهودیانو و نصرانیانو به ویل موږ بني اسرائیل یو. بني اسرائیل خو ټول د یعقوب علیه السلام اولاده ده.
یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی دی، اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی، موږ هم د ابراهیم علیه السلام اولاده یو. الله جل جلاله درېیمه خبره دا فرمایي، وایي تاسو ګورئ، تاسو خبر یاست چې ابراهیم علیه السلام خپلو اولادو ته څه وصیت کړی دی؟ تاسو خبر یاست چې یعقوب علیه السلام خپل اولادو ته څه وصیت کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام هم خپل ټولو اولادو ته دا وصیت کړی دی چې د اسلام مبارک دین بهترین دین دی، همدا زما دین دی او پر همدې دین به اوسي. د ابراهیم علیه السلام وروسته یعقوب علیه السلام چې د یوسف علیه السلام پلار و او ټول بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاده ده، هغه هم دا وصیت خپل اولادو ته کړی دی چې تاسو به د یو الله عبادت کوئ، تاسو به د اسلام په مبارک دین کې یاست. نو وایي که تاسو د خپلو پلرونو وصیتونه منل غواړئ، که تاسو د خپلو پلرونو خبرو ته عقیده لرئ، باور ورباندې لرئ، هغه بزرګان و نیکان بولي، نو هغه خو دا درته وایي چې د اسلام مبارک دین چې څه دی همهغسې عملي که. دا درېیمه خبره سوه چې د وصیتو ده، او په آخره کې الله جل جلاله دا خبره هم فرمایي چې ګورئ تاسې یوازې د پلار او د نیکه په دین مه نازېږئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاده وو، ابراهیم علیه السلام زموږ نیکه وو، اسحاق علیه السلام زموږ نیکه وو، اسماعیل علیه السلام و یعقوب علیه السلام دا زموږ نیکهګان وه. هغه یو امت و، یوه ډله وه، د نیکانو بزرګانو خلکو ډله وه، هغه تېره سوې ده، د هغو نیک اعمال تاسو ته هېڅ ګټه نه رسوي. لکم ما کسبتم، تاسو به د هغه اعمالو بدله وینئ چې تاسو په خپلو لاسو کړي، او د دې دپاره به د هغه اعمالو بدله یي چې د هغو لاسو کسب کړي، نه د هغو نیک اعمال تاسو ته ګټه رسولی سي او نه ستاسې بد اعمال هغو ته تاوان رسوي. خبردار اوسئ، که پر هغه طریقه باندې ولاړاست کامیاب یاست، که ولاړاست نه بدې نتیجې به ستاسې خپلې. دا څلور خبرې الله جل جلاله فرمایي په هغه زمانه کې چې کافران وه، د هغو دپاره د هدایت او د دلایلو د الزام لاره ده. بیا په دې کې څه پیغامونه هم شته. یو ور به دا آیاتونه را ترجمه. الله جل جلاله فرمایي ومن یرغبو، څوک به اعراض کی عن ملت ابراهیم، د ملت ابراهیمی څخه، او یادا ومن يرغب عن ملة ابراهیم ای لا يرغب عن ملة ابراهیم، اعراض نکی د ملت ابراهیمی څخه، الا من سفها، مگر نه هغه څوک چې بې عقل کړي ایوي نفسه ځان خپل، یعنی دا چې بې عقل وي، ناپوه وي، ناخبره وي، داسې یو څوک په د ابراهیمی ملت څخه وځي. او حال دا دی لقد اصطفیناه، یقینا موږ غوره او بهتره جوړ کړی دی ابراهیم علیه السلام فی الدنیا، په دنیا کې هم، و انه او یقینا دا ابراهیم علیه السلام فی الاخرة، فآخرت کې لمن الصالحین، خامخا د نیکانو څخه دی. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. اوس دا خبره الله جل جلاله فرمایي چې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته د اسلام په مبارک دین کې د داخلېدلو د دې حکم کړی. ګورئ د اسلام مبارک دین د پیغمبر علیه السلام د دین نوم دی. هر دین خپل نوم لري. د اسلام یو عامه معنا ده، یو خاصه معنا ده. په عامه معنا باندې و هر حق دین ته اسلام ویل کېدلی شي،
اوس موږ دا ویلی سو چې د موسی علیه السلام قوم دا مسلمانانو یعنی الله ته تسلیم سوي وه په عامه معنا باندې تمام حق ادیان د دې ټولو پیروانو ته مسلمانان ویل کېدلی سي او یوه خاصه معنا ده خاصه معنا دا چې د پیغمبر علیه السلام د دین نوم اسلام دی او د موسی علیه السلام د دین نوم دین موسوي یا دین یهودیت دی او د عیسی علیه السلام د دین نوم دین عیسوي یا نصرانیت دی د داود علیه السلام دین داودی نوم دی او د اسلام مبارک دین ته دا نوم ځکه ایښودل سوی دی چې په ټولو ادیانو کې یوازنی دا دین دی چې په تمامه معنا باندې یو څوک الله ته تسلیمیږي په حق ډول باندې چې څنګه شایي او څه رقم د الله د بندګۍ سره وړ وي همداسې بندګي په دې دین کې شته د همدې خبرې د اشارې دپاره الله جل جلاله فرمایي وایي کله چې الله جل جلاله کله چې د ابراهیم علیه السلام رب و ابراهیم علیه السلام ټول تسلیم سه یعنی دا چې د الله عز وجل احکام ومنه انقیاد د احکامو غاړې ایښودل د الله احکامو ته دا وکه قال ابراهیم علیه السلام داسې ویل اسلمتو ما غاړې ایښي دي تسلیم سوی یم او منلي مې دي احکام ټول او زه تسلیم یم لرب العالمین رب لره د مخلوقاتو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د ټولو خلکو ته وایي یهودیانو که تاسې یاست نصرانیانو که تاسې یاست مشرکانو که تاسې یاست تاسو ته الله وایي اسلمو تسلیم سي تاسو وایاست چې موږ نه تسلیمیږو الله تاسو ته وایي چې تاسې د الله احکام ومنئ تاسو وایي چې یا نه منو او ابراهیم علیه السلام ته خو الله وفرمایل چې اسلم قال اسلمت لرب العالمین هغه وویل چې زه لوی رب ته د عالمونو رب ته مې غاړې ایښي دي تاسې د عالمونو رب نه منئ د بتانو عبادت کوئ د خپلو نفسونو او مزاجونو بندگی کوئ ها دا ستاسو جهالت دی که حقانیت دی دا پیغام دی دی ته او بیا الله عز وجل فرمایي ووصى بها وصیت وکړي په دا ملت سره ابراهیم علیه السلام بنیه و خپلو زامنو ته دا ملت ابراهیمي یې وښودی چې بچانو تاسو به دغه ملت ابراهیمي دا به عملي کوئ و یعقوب علیه السلام هم خپلو اولادو ته وصیت وکړي او داسې یې ورته وفرمایل یا بنیه ای بچانو ان الله یقینا الله پاک اصطفى لكم مختار کړی دی غوره کړی دی لکم ستاسو د فار الدین دین د اسلام فلا تموتن تاسو ممری الا خو بیا مړسي وانتم مسلمون په داسې حال کې چې تاسې مسلمانان یاست تاسې تسلیم سوي یاست تاسې کفار نه یاست تاسې مشرکین نه یاست دا بله د ټینګښت خبره وه ګورئ یهودیانو نصرانیانو مشرکانو به اسلام نه مانی الله جل جلاله څومره ټینګار ورته کوي وایي د اسلام دین دا ملت ابراهیمي دی د دې سبب عقل وځي او د اسلام دین هغه دی چې ابراهیم علیه السلام قبول کړی دی د اسلام دین هغه دی چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام یې وصیت خپلو زامنو ته کړی دی او بیا ټینګار ورباندې کوي وایي تاسې خبر یاست تاسو هغه وخت واست چې یعقوب علیه السلام و خپلو اولادونو ته وصیت وکړي هغه څه وصیت و هغه دا وصیت و چې تاسو به د یوه الله عبادت کوئ د دې بوتانو د نفس پرستیو مزاج پرستیو پر لار به نه ځئ ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر واست اذ حضر کله چې حاضر سو یعقوب و یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ ورته راغلی اذا هغه وخت قال چې وویل یعقوب علیه السلام لبنیه خپلو زامنو ته یې وویل
ما تعبدون من بعدي، تاسو زما وروسته به د څه شي عبادت کوئ؟ قالو دوی ورته وویل دی اولادو نعبد الهک، ای پلاره موږ به ستا د الله ستا د خدای چې رب العالمین دی د هغه عبادت وکړو، هغه رب العالمین و اله آبائک چې هغه رب ستا د پلرونو هم وو، ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام و اسماعیل چې اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام الها واحده، یو الله یو خدایو، ونحن مرچیو له دغه الله لره مسلمون ټول تسلیم. دا یوازې د ابراهیم علیه السلام دین نو، نه یوازې د اسماعیل علیه السلام او د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام دینو، بلکې د یعقوب علیه السلام اولادونه لوړ رتبه خلک و، هغو هم دا دین منلی و. بیا الله جل جلاله دا خبره کوي، وایي که تاسو وایاست چې اوس یې دي هغه خو داسې وکړو د هغو بزرګي به موږ خلاص کړي، نه داسې نه ده. تلک امتون دا یو جماعت و، قد خلت چې دا جماعت تیر سوی دی، لها ما کسبت دی جماعت لره هغه عمل دی چې دی یې کسب کړی دی، ولکم ما کسبتم او تاسو د هغه اعمال دی چې تاسو یې کسب کړی دی، ولا تسألون او ستاسو څخه سوال نه کېږي، عما کانو د هغه شي څخه چې دوی دي یعملون عمل یې کوي، چې دوی د څه شي عمل کوي د هغو اعمالو سوال ستاسو څخه نه کېږي، نه ستاسو څخه د دوی د اعمالو پوښتنه کېږي او نه ستاسو څخه د هغو د اعمالو پوښتنه کېږي. دا دلایل و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و کفارو ته، او دا هدایت دی تر آخرته پورې و ټولو انسانانو ته. قرآن جامع کتاب دی، مسلمان تم پکښې هدایت دی، کافر تم پکښې هدایت دی، لارښوونې و هر چاته دی. یو پیغام ما او تا ته دا راشي چې دا د اسلام مبارک دین دا حق دین دی. کله چې یو څوک د اسلام په مبارک دین کې داخل سوی نو باید و خپل رب عز وجل ته د شکر سجده وکړي او په هر آن په دې فکر کې سي چې یا الله دومره لوی دین دې راکړی دی چې دا دین 1400 کاله مخکې نه بلکې په زرو کلونه مخکې انبیا په دې دین افتخار کاوه. هغه دین دې ما ته راکړی دی چې ابراهیم علیه السلام باندې و، اسماعیل علیه السلام، یعقوب علیه السلام، اسحاق علیه السلام، پر داغه طریقه باندې د الله پیغمبر صحابه دومره لوی دین دې ما ته راکړی دی. نو دومره لوی دین چې دې راکړی دی یا الله زه باید ستا شکر ادا کړم. شکر یې څه دی؟ دا د دین احکام ټول زده کول، په ځان کې عملي کول. د ورځې په جریان کې چې ته په کم کاروبار اخته یې په هغه کې هم د اسلام احکام عملي کړه، په کور کې هم عملي کړه، په تجارت کې هم عملي کړه، په ځان کې هم عملي کړه. د دغه شیانو عملي کول دا د دې دین شکر کښل دي. دا یوه خبره. دوهم پیغام دا دی چې ابراهیم علیه السلام چې کله وفات کېدی هغه و خپلو زامنو ته وصیت نه دی کړی چې پلانکی به باچا وي، پلانکی به قومندان وي، پلانکی مځکه به د پلانکي، پلانکی کاروبار به داسې کوي، د خلکو سره به معاملات یې داسې کوي. هغه یوازې د عقیدې وصیت ورته کړی. نو که چیرې یو پلار واقعا د اولادونو سره محبت لري نو په ژوندانه کې دې د اولادونو تربیت پر دین باندې وکړي او تر وفات کېدو وروسته چې د دې د دین په فکر کې شي. په دې فکر کې دې نه کېږي چې دوی مال لږ لري که ډېر لري، پیسې لږ لري که ډېر لري. د دوی د آینده د عقیدې په فکر کې دې سي، د دوی د آینده د تربیت په فکر کې دې سي. ګوره دا ماشوم چې ستا بچی دی چې پر لار باندې روانه یې، دی خو نه پوهېږي لکه نعال چې هرې خوا ته یې کږه یې. ته دا فکر وکړه چې ما پر دغه منهج باندې روان کړي، ځه ځي به په دې لارې کې به پیسې وګټي، په دې لارې کې به باچهي لاسته راولي، قدرت به لاسته راولي. ښه عقیده به یې څنګه وي؟ په دې لاره کې دی خپله عقیده ساتلی سي که نه سي ساتلی؟
که دا زما د بچي عقیده خرابه شول نو خو د ده اولادونه هغه به هم د پلار پر عقیده وي، لمسیان به هم د پلار پر عقیده وي. زه چې دا بچی پر دغه منهج باندې روانوم، دا د دنیا اړه خو به یې حتمن ما سنجولی، نه د دین او د عقیدې اړخ مې هم سنجولی دي او که یا او که چیرې یو څوک پر یو طریقه باندې خپل ماشوم روانوي، په هغه کې عقیده برپایې دی، په هغه کې که پیسې یې کمې، ځکه یو خو دا رزق ذمواري الله عز وجل اخیستې ده، او بل دا چې عقیده او دین دا خو تر دنیا مهم دی. نو په دې لحاظ باندې یو سړی به د خپلو اولادو د دین او د عقیدې په فکر کې زه او ته سهار و ماښام په څه فکر کې یو چې رښتیا ووایو. خلک ټول په دې فکر کې نه دي چې یو زوی راواخلي یو ځای شاګرد کړي مستري به سي، یو څوک تعلیم په دې نیت ورباندې کوي چې زه بیا په دنیا کې پیسې په وګټم، او یو څوک بل کسب په زده کوي. په ژوندانه کې هم په دغه اخته یې چې بچیانو تاسې آینده لري، ګورئ فکر زده کړي، عقل زده کړي، پیسې وګټي، کاروبار وکړي، داسې نه ده. کله چې وفات کېږي تر وفات کېدو مخکې چې سپین ږیری اصلاح هم ښه ډېر کوشش وکړي چې د دې لوڼو حق د دې زامنو د دې لوڼو لاس د دې زامنو د ماله څه وکاږي، ګوره دا مځکه د فلانکي ده، دا فلانکي ده، ښه خط ولیکي چې بس ما دا خط لیکلی دی، دا زما په مال کې زما لوڼې حق نه لري، فلانکي ته مې دونه شی ورکړی دی، فلانکي ته مې دونه شی ورکړی دی، بالا مې په حق رسولی دی، دا نور جایداد شی چې دی دا زما د زامنو دی. اوس و سړی دې بدبخته اریان سي چې ته د خدای په کارو څه کار لرې و بدبخته. دا تقسیم خو د الله کار دی، شریعت دا تقسیم ستا سره نه مني. وصیت دې کړی دی چې دا زما د ماله څخه بدبد ولکه زما پلانکۍ لور ته ورکړې، دا خطونه خو نو دلته ما ته ډېر راځي دارالکتا ته، پلانکۍ لور ته مې دا شی ورکړی دی، پلانکۍ لور ته مې دا شی ورکړی دی، ټول مې په حق رسولی دی، دا نور مې د زامنو دی. نه ته دا فکر وکړه چې دا تقسیم حق د چا دی. اصلا د دې مثال داسې دی لکه یو څوک چې په یو هوټل کې کوټه نیولي، په هغه کوټه کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت په کرایه تېره کړي، کله چې راوځي یو بل چا ته ټلیفون وکړي چې پلانکی ته راسه ما په دې کوټه کې میاشت تېره کړل، بالا دا کوټه ستا ده. لاندې چې استقبالیې ته راسي هغه د هوټل مسؤل ورته وایي کلي دې څه کړه، وایي پلانکي ته مې ورکړله، ما خو یوه میاشت پکښې تېره کړله، اوس مې هغه سړي ته ورکړې ده. د هوټل مالک ورته وایي بدبخته ستا په کوټه څه، زه خو د دې هوټل مالک یم، دا کوټه زما ده، یوه میاشت پکښې تېره کړه، ځه پر خپله لار ځه، دا بیا زما کار دی چې هغه ته ورکوم کې بل چا ته ورکوم. اصلا دا د دنیا ملکیت د الله دی. کله چې یو څوک ژوندی وي دا مال د ده دی، هر څه چې پکې وخت چې دی مړ سو بیا دا مال د ده نه دی، قطعا دا مال د الله دی. الله پوهېږي چې چا ته ورکړي، و الله در کړی و، الله امانت مال در سره و، ځې ته منتها دا بیا د الله رحم دی چې بل چا ته نه ورکړي، ستا قریبانو ته ورکړي. نو ته چې په خپل ژوندانه کې لا دا منصوبې جوړوې چې زما تر مرګ وروسته فلانکي ته دونه ورکړې، فلانکي ته بیا نه ورکړې، دا نشي کېدلی. که یو سړی ووایي چې فلانکی دوی زما په میراث کې حق نه لري، دا وصیت یې نه دی نافظ، شریعت یې ورکړي، الله یې ورکړي. نو په دې لحاظ باندې زموږ خلک دا فکر کوي چې د زامنو آینده په مال کې څنګه جوړه کړي، او مړ لا نه یې په ژوندانه باندې خپل آخرت خراب کړي، ځینو ته حصه ډېره ورکړي، ځینو ته یې لږ ورکړي. حدیث کې راځي که چا کلونه کلونه عبادت کړي او فقط یو وصیت یې په دې خاطر وکړي چې د یو چا حصه ور ډېره کړي، د یو چا د ور لږ کړي، الله به دا ټول عبادت وباسي. نو دا پیغام موږ ته راکوي چې موږ به د اولادو د عقیدو په فکر کې کېږو، د دوی د دین په فکر کې به کېږو، په دې فکر کې به نه کېږو چې مال یې ډېر دی که لږ دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه چې وفات کېدی، ډېر ستر انسان و، ډېر ستر انسان و، دته پنځم خلیفه وایي، 4 خلفای راشدین دي، د هغه وروسته خو نو ډېر خلفا راغله، اما په لیست کې دته پنځم خلیفه وایي.
ځکه چې هغه څلورو خلفاو واقعي خلافت کړی دی. واقعي خلافت پنځم کس دی چې وکړي. عجیبه انسان تېر سوی دی. عمر ثاني هم ورته وایي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه دی چې وفات کېدی، د ده په ملکیت کې هیڅ مال نه و، نه لږ نه ډېر. حال دا چې د ده کورنۍ دومره مالونه درلوده، د ده د اکا زامنو دی هم په عموي خلیفګانو کې وو. اکاګانو نیکګان باچهان او خلیفګان راغلي وه. په زرهاو زرهاو جریبونه، مخ غټ ښارونه، دا دوی خپل شخصي ملکیتونه ګرځولي وو، بنګلې، ماڼۍ. دی چې واک ته ورسېدي، اول یې خپله ټوله کورنۍ راچپه کړل، ټول مالونه یې ځینې غصب کړه، بیت المال ته یې وسپارل. ستا دا مال د څو؟ ته خو د پلانکي زوی، د پلانکي لمسی، تا خو مال نه درلودی، دا دونه جایداد دې د خلکو ولې غصب کړی دی؟ که په فتوحاتو کې لاسته راغلی، دا خو د مجاهدینو حق دی. کته مالونه یې ځینې واخیست، ټول یې واخیستل، بیت المال ته یې تسلیم کړل. د ده په ملکیت کې هېڅ نه و. یو څوک د زکندن په حالت کې ورته وایي، یا امیر المؤمنین، الله دې پر تا رحم وکړي. تا خو خپلو بچیانو ته نه یوازې ویش مځکه پرېښودل، نه دې نه یو درهم او دینار پرېښودی چې هغوی دې آینده خپل ژوند ورباندې وکړي. دی په جواب کې ورته وایي زما بچیان به یا نیکان خلک یا به بدان. که نیکان خلک الله عز وجل هیڅ کله خپل مخلصین او خپل نیکان بندگان نه ځوروي، پناه ورته پیدا کوي، رزق ورته پیدا کوي. او که بدان خلک ښه دي چې ستړي، بدان خو ستړي ښه دي. نو د لوړو خلکو داسې کارونه وه. دا پیغام ما او تا ته راکوي چې تاسې د اولادونو د آینده عقیدې او د آینده فکر وکړئ. دا لوړه خبره ده، ګوره د قرآن پیغام دی. او بل پیغام دا راکوي چې موږ اکثره وخت، دا زموږ اکثره خلک په دغه باندې نازېږي، وایي دا د پلانکي پیر لمسی دی، دا د پلانکي پیر کړوسی دی. و نه زموږ پلرونه داسې لوړ خلک تېر سوي وو. ښه دي چې لوړ خلک تېر سوي وو. افرین د هغو همت ته، افرین د هغو تقوا و دیانت ته. هغو د ځان دپاره ګټه وکړل او تا ته عملي مثال پرېښوئ چې داسې ولاړ، داسې ګزاره وکړه لکه زه. نو تا خو نه همت کړی دی او نه د هغه پر لار تللی او نه دې راتلونکي نسل ته مثال پرېښي. زموږ ډېر خلک په دې ټولنه کې په دې ځان خلاصوي. دا پلانکی شیخ دی، دا هغه لمسی دی، دا یې کړوسی دی، دا د پلانکي کورنۍ ده. کورنۍ سړی نشي خلاصولی. او نه د پلانکي پیر و د پلانکي نیکه لمسی خلاصېدلی سي. پلانکی پیر خو خلاص دی، هغه لوړ سړی دی. پلانکی شیخ خو خلاص دی، هغه لوړ سړی دی. نو ته که واقعا د هغه شیخ نمایندګي کوې، نو د هغه پر لار ولاړ سه، که نه ته خو د هغه دښمن یې. خو دا لار نه کول لکه راته چې کوې، خو دا لار نه خوښول. الله جل جلاله دا پیغام موږ ته راکوي، وایي تلک امة قد خلت. دا زما او ستا په کورنۍ کې چې لوړ لوړ خلک تېر سوي دي، اوس موږ په هغه نومونه باندې نازېږو. هغه څه دي؟ قد خلت، هغه امت خو تېر سوی دي. لها ما کسبت، د دې دپاره هغه عمل دی چې دوی یې کسب کړی دي. الله ما او تا ته وایي ولکم ما کسبتم، ستاسو دپاره هغه اعمال دي چې تاسو یې کسب کړی. موږ اکثره وخت په خپلو پلرونو نیکونو نازېږو، په عقیدوي شیانو کې هم، په دنیوي شیانو کې هم. په عقیدوي شیانو کې هم کله کله خپل بزرګان یادوو، د پلانکي لمسیان یو. او په دنیوي شیانو کې هم وتلي کسان، احمد شاه بابا و میرویس خان نیکه و محمود غزنوي یادوو. نو هغو خو د هغومره همت کړی دی، موږ څه کړي؟ هغو خو په خپل همت باندې د لوی هند او د برطانیا د لوی امپراتورۍ په غاړه کې توق د غلامۍ وراچولی و، داسې راکش کړی و. موږ د هغو څخه توق اخیستی دی په خپله غاړه کې ماچولی. موږ خو د هغو پر ملت نه یو روان، موږ خو د هغو پر منهج نه یو روان. او که احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه راپورته سي، دا ملت ته وګوري، اول به پر دې قوم توره وچلوي. تا زما نوم و نښان داسې پرېښودی. موږ خو بس عکسونه اخلو او په بیانو کې د هغو په خبرو باندې توره کوو، د پلانکي ملت یو، د پلانکي.
لمسیان یو څه مو کړي دي، د هغه څنګه همت و، د هغه څنګه تقوا وه، د هغه څنګه فکر و عقیده وه. موږ خو د هغه برخلاف روان یو. هغو نورو ته توق د غلامۍ په غاړه وراچولی، موږ د نورو د غلامۍ توق په خپله غاړه کې اچولی. دا مو فرق دی. دا پیغام مشترک دی چې موږ که غواړو واقعا با همت ته جوړ سو، هر یو احمدشاه بابا جوړېدلی سي. دا د احمدشاه بابا لمسیان دي، هر یو احمدشاه بابا دي، خو په دې شرط چې هغه غیرت، هغه همت، هغه تقوا، هغه فکر، هغه عقیده په ځان کې راولو. بیا نو یو که نه یو، دی هر یو راته احمدشاه بابا دي. دا څو پیغامونه ما او تا ته راکوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.